پر خوست او ننګرهار ولایتونو د پاکستان هوایي بریدونه د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین ټینګار کوي چې دغه بریدونه تېره شپه د پاکستاني بې پیلوټ الوتکو لخوا ترسره شوي او په پایله کې د غنیخیل ولسوالۍ د 28مې ویالې په رغزي سیمه کې یو کور په نښه شوی دی. د مسؤلینو په وینا د خوست په بریدونو کې 3 ماشومانو ژوند بایللی او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې هم په دې بریدونو کې د 5 ماشومانو او 1 مېرمنې په ګډون د 1 کورنۍ 6 غړي ټپیان شوي دي. غمجنه پیښه بیګا شپه 11 بجې د پاکستاني ډرون الوتکو لخوا نه د 2 مزایلو په واسطه باندې منځته راغله چې زموږ د یو هیوادوال کور پکې ویجاړ شو. تقریبا د 6 په تعداد باندې چې هغې کې یوه زنانه او ماشومان هغه زخمیان شوي دي. د پیښې شاهدان او زیانمن شوي هم دا شان کیسې لري. دوی د غراض بیلابیلو ډلو سره د دې کورنیو لاس لرل ردوي. بیګا په خواږه خوب باندې ویدم او په دغه ځای کې د ډرون وشو. شپې کم زیات 11 بجې وې. یوه مې د کور والا او 15 بچي دبکې زخمیان شو او هسپتال له مو ویوړه او بیا راته ویل چې تعمیل یې ویسئ شدید زخمیان دي. بیګا شپې په 11 بجې باندې زموږ په دې ساحه کې ډرون وشو چې یو پسې بیا 15 منټه بعد وشو. دومره غټ ډرون چې دا کله خو پرېږدی د منځه وړی لاندې زموږ ولسو کې ټولو خلکو خوب دی. یو څومره خلک چې دلته و دا بیچاره خلک دي، غریب خلک دي او ټول مزدورکار خلک دي. دلته هېڅوک داسې نشته دی چې هغه چا سره تړاو ولري. ټوله غریبه کورنۍ ده او غریب خلک دي او زموږ مشران هم دلته معلوم دي. اخوا د خوست د والي ویاند وایي د تېرې شپې برید د سپیرې ولسوالۍ سورکاخ سیمه کې د یوه سیمه ییز سوداګر کور په نښه کړی چې په پایله کې د دې کورنۍ 3 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی او د ښځو په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د بریدونو ته په غبرګون کې وایي په کابل کې د پاکستان سفیر د وزارت ته راغوښتی دی او دغه اقدام یې د افغانستان د حریم ښکاره نقض بللی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقض او ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمباري په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا صریح نقض او پارونکی عمل یې بولي. د پوځي چارو شنونکي هم دغه اقدام د افغانستان د هوایي حریم ښکاره نقض بولي او له حکومته غواړي پاکستان څخه د دې پیښې له امله په نړیواله کچه شکایت وکړي. حملات که در شرق و جنوب افغانستان صورت گرفته به احتمال قوی از سوی اردوی پاکستان انجام شده. یک عمل تجاوزکارانه است چون به هر حال بدون هماهنگی بدون اجازه دولت افغانستان صورت گرفته. بنابراین مسئول حکومت پاکستان اردوی پاکستان است. باید حکومت افغانستان در این مورد تلاش کنه، سعی کنه، توضیح بخواه از پاکستان. مسئولین امارت اسلامی افغانستان باید رای ممکنه را در این رابطه متواصل شوند و مسئولین پاکستان در این راستا باید جوابگو باشند. اسلامي امارت پر دې په ټینګار سره چې د افغانستان د حریم ساتل د کابل سره کرښه ده خبرداری ورکوي چې غیر مسؤلانه بریدونه به پایلې هم له ځانه سره ولري.